اے پښتنو هیر نکړی دا ستاسو ملنګې خټک، وخت به درنه داسې لیونې ګورې بیا هم غواړي. د اکادمي ادبیات پاکستان په اهتمام د پښتو ژبې او ادب نوموړي ترقی پسند شاعر، ادیب، محقق او دانشور اجمل خټک 11 تلین مناسبت سره اجمل خټک قومي ادبي سیمینار تابع کړی شوی و. د دې دستوري نظامت چاري اقبال حسین افکار تر سره کړي. د ادبیاتو چیرمن ډاکټر یوسف خشک میلمنو ته هرکلی وکړو او ویل چې اجمل خټک د اعلی پای افسانه نگار، ډراما نگار، کالم نگار، محقق او نقادو. په دې موقع میم ریشپک خپل صدارتي خطبه کې وویل چې اجمل خټک د پښتو ژبې جمال او جلال شاعر و. په ترقی پسند او مزاحمتي ادب کې اجمل خټک ته خیبر پښتونخوا کې هغه مقام حاصلو کم چې پنجاب کې فیض، سندھ کې شیخ ایاز او بلوچستان کې میرګل خان نصیر ته حاصل دی. سیمینار ته خپل خبرو کې خوږ ژبې شاعر عبدالحمید زاهد وویل چې د اجمل خټک شاعرۍ سماجي شعور ته لار سمه کړې ده. د سردار یوسفزي وینا و چې اجمل خټک بې ضرره او اعلی درجه انسان و. د دستوري په اخره کې هنرمن اسلم سالک، غنی ګل او شاهد اختر د اجمل خټک بابا کلامونه د سازو اواز سره وړاندې کړل.